د بلې جګړې امکان ایران او اسرائیل لخوا یو بل ته خبرداري. ایران وايي د اټومي پروګرام ختمول خوب او خیال دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له الجزیرې ټلویزیون سره په خپله لومړنۍ مرکه کې ویلي چې د لویدیځ په تیر امریکا او اسرائیل له لوري د ایران د اټومي پروګرام د پای ته رسولو خبره یو خیال او محال دی. پزشکیان ویلي هیواد د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري او ځواکونه د اسرائیل ستراتیژیک اهداف بیا ځلې ویشتلی شي. نوموړي ټینګار کړی چې ایران په مذاکراتو کې ګواښونه او د فشار پالیسۍ نه مني او هر ډول خبرې باید د متقابل درناوي له مخې وشي. هغه ویلي چې تهران د اسرائیل هر ډول اقدام سره د مقابلې لپاره چمتو دی او په وینا اسرائیل د ایران د بدلولو هڅه وکړه خو ناکام شو. په ورته مهال د اسرائیلي رژیم دفاع وزیر اسرائیل کاټس د دغه رژیم له لوړ رتبه پوځي چارواکو سره په وروستۍ ناسته کې ویلي چې له ایران سره د جګړې د بیا پیل احتمال شته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې کاټس ټینګار کړی چې په وروستۍ 12 ورځنۍ جګړه کې تر ترلاسه شوې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تهران پر فضا هوایي برلاسي وساتل شي. نوموړي همداراز له اسرائیلي پوځ غوښتي چې د ایران د توغندیز او اټومي فعالیتونو د بیا فعالېدو د مخنیوي لپاره یوه مؤثره طرحه جوړه کړي. سیاسي شنونکي بیا د ایراني او اسرائیلي چارواکو یو بل ته ګوتڅنډنې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د بیا پیل د احتمال په معنا بولي. بلخوا ټرمپ هم ویلي که ایران بیا پر اټومي تاسیساتو کار پیل کړ نو د امریکا بل برید سره به مخ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.